زمونږ په علاقه کې یو سړی و هغه وایي چې زه قادیانی کېږم نو ما ورته ووایي چې قادیانی کېږي نو ټیک ده ښه نه اوس مونږ څه ووایو ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر کدی خوښه شي مسلمان شو کدی خوښه شي کافر شو او بیا په پاکستان کې خو دا پابندی نشته کا عرب بلا څوک ځان نه جوړي ځکه چې هر ملک کې څه اصول وي او دې به اصول عمل کې اړو اصول نشته نو چې څه دې خوښه یا غشه ما ته وی چې نه دلتا قادیانه مولا دې تاغ سره باسو کنو کپڑ دې کو هو زنه قادیانه کېږم او پړ دې نه کو نو بیا ځه قادیانه کېږم زما پلار او خدای دې وبخي هغه ما ته په غوسه شو وی چې وکور سره باس چې ته ځان ته مولا وې کنه مال راي ولا د شپې راوستو ور سره دو نور دا وی لوی پوپانو ما ورته وی چې دا چل دی چې باس به پسې کې کوي په دې مې پوي کړی نو ما ته وی چې باس به په دې کې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او کنه دی او دویم باس بدا کو چې عیسی علیہ السلام مړ دی او کژوند دی نو ما ورته وی چې دا دوا قرآن کې لیکلي چې به او د سبدي تلاش نه وړي دا ټیک ده وی چې او ټیک ده ما وی چې او 10 باندې بتاو زه پویګم کنا وی چې ولی نه پوی مال او 10 په عربي کې څه وي او 10 په عربي کې وضو مالدا لفظ وضو چې ده که وضو شي نو بیا څه معنا ده او که وضو شي بیا څه معنا ده او که وضو شي بیا څه معنا ده وضو وضو او وضو په پیخ او په زور او په زیر سره وضو څه صيغه ده او وضو څه صيغه ده او وضو څه صيغه ده ماته تاسو خبره کوي دا د منطق خبرې کوي خاتم النبیین خبر او کمال نه قرآن کے خدای ویلی دی چې لا یمسه الا المطهرون قرآن تبلاس نو وی چې ترسو پورې پاک نه وي ناول بتاو زه په پاکی ځان پویو چې په پاکی پویګو کاسي قرآن کې خبره سړی لال گل شو مال بلا خبره کوي الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اس کتا سو قرآن گورئی نو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دے نو مال داد الرحمن الرحیم او تاویل الرحمن الرحیم
پدې قران کې د قران د الفاظو نه بارنه لفظ بل نشتا نو دغه الف او لام که قران دې نو تاول ولنا او که قران نه دې نو پکې لیکل ولې دې پکارو چې تا دا ویلې الرحمن الرحیم ول پدیم نه پوهېږم مالزا درې میں خبر تزا خاتم او خاتم کې فرق وخا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نو لفظ خاتم چه ده عربی لغت کے خاتم اور خاتم کے فرق ہے بیا پکې باس ول خاتم اور خاتم کے فرق نہ خالی خاتم النبیین کے خبرې کو بس هغه کم سړی چې قادیانه کېدو دا هغه پلار پر راپاسې دو یو غټ کوټه کې راواغستو داس او اندکو کې ورته وای چې وټ تیری اوس کنځلې ورته وکړي غالب په خوا د خار کې عجیبه کنځلو سره عجیبه لغات بو فوسړی دی به ورته فوسړی دی نو له وټه فوسړی دی نه وضو ته نہیں سمجھنے تھے قادیانیہ دا ملا بن کے آگے بھائی او غربی چیتی وستو خلقونی و بس لاړو تختی عرض میں داو چې دا هغه علم دی چې دې علم باندې لوی مشکل نه مشکل چې دی هغه حل کیږي او مخکې خصم چې دی هغه ستا مقابله نشي کولی د دې آسان علاج انګريزي کې وګوره بي اف ام چې چا کړی هغه انګريزي کې خبرې کولې مونږه که ضرورت پیښ شو نو مونږه 15 خبرې عربي کې نشو کولای په دې باندې یو ځلې په چراټ کې زوم الته یو پادریو د انګريزانو نو د اتوار په ورځ به چې هغه څو وخت کې چرچ وکړو نو بیا به زم ورلم ور سره بکیناسته ما خبره ترې بم باس ماس بم کول نو ما تا هغه پادری وی چې ما د قران ډېر سټډي کړل نو ما پادری ته وی چې دا مخامخ تاسو په دې ګلجه کې چې د عیسی علی السلام دا تصویر زوړند دی د دې ګلجو کې وګورئ د عیسی تصویر د داسې په دلاسونو میخونه ټکوالی دي او مړای کې ورته پړې چولې د دوی دا عقیده ده چې عیسی مونږه پانسی کړي نو ما ورته وی چې قرآن ستا ډېر لوی سټډي ده وچاو زم قرآن کې ول تاسو لیکلي دي چې قال الله یا عیسی انی متوفیکا او تاسو وایي چې عیسی علیہ السلام ژوند دی او پاسمانونو کې دی نو مال الله فرمایي چې انی متوفیکا زد وجنم
او تاسو وایي چې مونږ مړ کړی دی، مونږ په سولې خېجولې دی او پانسی کړی. نو اول خو د قرآن د سټډي نه خلاف تاسو دا نظریه وګورئ. دویمه خبره دا ده چې قرآن ویلی دی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسی نه چا قتل کړی دی او نه په سولې خېجولې دی، بلکې د دوی خپل صحیح چې د عیسی په شکل شوی. ما ته وایي زدا پاڼه واړه وکنه ستاسو د مسلمانانو کې ډېر لوی لوی مليان تیر شوي دي او لوی لوی خلق تیر شوي دي او هغوی د پیغمبر د حدیث نه خلاف کړي. اخلاص خبره کله پیغمبر د حدیث نه د کم ولی خلاف یو خبره تا ثابت کړه زبر ارتدا ګیره کړه یو خبر ویل شیخ سعدی نه دی ویلی چې برای راس برو اگر چې دور باشد زن دیوام کن اگر چې هور باشد کند خزا مکوا اگر که د هورې په شان خستی. نو حدیث کې راغلی چې کند ته چې میړه میلاو شي نو هغه دې فورا ور سره نکاح تړي. او شیخ سعدی وایي چې کند د هورې په شان خستی نه کوا. نو دا د حدیث نه خلاف نه ده. ما ورته وی چې پادری صاحب داس چل دی چې فارسی او عربي کې د ضرورت شعري د پاره قانون پر خپل جایز دي. کمزه کې چې شعر نه جوړېده التبا قانون پرې دی. دا شعر داسې دی چې برای راس برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې هور باشد. نو زن را درې مخې تدالف دا ذکر ساقط شوه دی چې د شعر شجه نه جوړیږي وزن نه جوړیږي. نو الف پریوته دی زن بیوا مکن شوه دی اصلی کې دی زن را بیوا مکن. وی چې بیا څه مطلب مال بیا دا مطلب شو چې پسم الارضا اگر کډیر لري زن را بیوا مکن خزا مکن دا اگر کده هوري پشان خسته یو چې خسته خزا یو تیمن شي او میړه ولا مرکی دې د پاره چې زه وکما. نو زن را بیوا مکن د دې دا معنا. نو زبا هغه پادری سره اری توار کې ناستما او دا خبره عزیزانو د انګريزانو پادریانو سره ما ډېر وخت تیر کړی. د هندوانو پندتانو سره ما ډېر وخت تیر کړی. د سیکانو برهمنانو سره ما ډېر وخت او داغي ټول عندي چې دي هغه ما معلومي کړی. هغه وګ تفصیل دی اوس درته بیانول نه شم. او ما مطلب داو چې حدیث کې راغلی دی چې اطلب العلم ولو کان بالسین علم طلبوا اگر کچین ته ورپسې تللی ومم خو علم به طلبه ته چې نور تور نشي داغي عندیه به معلومات څنګه ته د نورو مذهبونو خلقو کې نه موزه ته داغي مذهب به معلومات څنګه استاد ته څه پته ده قادیانیت څه بنا ده هغه کې څه نقصان ده
تاسو ته څه پته ده چې شیعه څه شی دی ای کې څه نقایص پرویزیان څوک دي منکرین حدیث دا کم خلق دی دا تاسو ته څه پته نو عزیزانو وایي عوام په دې بلا گرفتار دي چاړو دې طرف ته نه راځي خواص چې دي هغه هم د پاکستان د لاسا په وندو عادت شو د ضیاءالحق حکومت چې هغه زکات او عشر سیستم راويسته او دا زکات او عشر به سیاسی رشوت په تور باندې استعمالول پیر بین په غلې کولو مولا بین په غلې کولو چې د چرته ګوګشتو आवाज وي اوس په د پاسه چې د مبارکي حکومت راغې دی پیپل ورکس سیاسی رشوت په تور باندې 2 کروڑ دی کا 2 ارب دی هغه روپای خاص کړی دی په مرکز کې اوس پیپل ورکس په نوم باندې با سیاسی رشوت په ملک کې تقسیمی نو ضیاءالحق کا سود تا زکات ویل آخو من کافر کرے پیپل ورکس په نوم باندې ستا کار سده چې تبا د ملک هغه د پیپل ورکس په نوم باندې پیسې چې دي د سیاسي رشوت په تور باندې استعمال دا هو مغزور سیستم دی چې ډیپوانو د اورو د چینو نو ډیپوان با سیاسی رشوت په تور باندې استعمالې ده یو سړی سره به سلويخ ډیپوان چې دا ابای څوک خپل بو هغه ته به ډیپو ملاوي او چې د بابا خپل بو داغه به کور را اوس دا ابای خپل ته به پیپل ورکس په نوم باندې پیسې ملاوي اوس دا خو څکه مورم وزیر شو ډېر خوشاله ګم کنه هغه ورځ په انتظارم چې نيزي د دوی خلقو په لاس کې او زمونږ په دې سینو را منډي هغه ورځ په انتظار د ملک څخه کمه پاتې د دې مور وزیر کېدو د پاره بیا سلوخت وزیران واغست سلور پکې خزي وزیران د ملک ته د خزو وزیرانو ډېر ضرورت و سلوخت وزیرانو باندې با 30 کروڑ روپے د ملک د خزانه نه خرج کیږي د یو وزیر د بنگلې هغه فرنیشونه لکونه روپے په پاغېلې نو د وزیرانو اخراجات او نتیجات کم طرف ته راوېستا نتیجه دې خو راوېستا چې 30 روپے بورای وړه ګران شي تاسو خو غړې گئی کنجران دمان در نجور دی پردی وادی د 2 روپو ورجی اخره او څوک چې ګوري په کاغذ کې د روپو ګنټه توکړي او رواج ته خدای دې اور میګ مات کچ اور میګ دی مات کور کې دی وړ نشته د 200 روپو ګنټه دی پردی واده تر روانه کړ التا سٹیٹ بینک بل تجارت شروع کړو د روپای لوټولو تا قطارونه خلق ولاړ او پیټای دي صاحب دا ګلونو والا او پکې د 100 روپو کاغذونه 50 پکې روپای زوړن کی او په 200 روپے ګټه
چرته چې ګوري د ګلونو دکان وته چرته د شاخه تاخای زوی چې ګوري پترخ کې به ګنټه نیولي واده لروان تاسو دغه سیخ الله دې په 2000 روپے بوره وړي هغه قحط چنن په کابل راغله دي کدا پتا سورا نه غه او د خپل کرتوتونو نه باز را نه لای او دا در باندې را نه غه نن په کابل کې په 100 روپے روټای نه ملای دا په پتا سورا چې واس تیریږي د قوم او د ملک آرام توبونه زیاتی چې واس تیریږي آرام توبونه زیاتی نور د خدای په عظیم قهر به گرفتاری کابلیان خو بیان تکړو روس خوندې عظیم طاقت په منډه مجبور کو او د ملک نه وېستو تاسو خو هغه تور ظلم نه دغه ځکه شیلنګ کېدو په دې بالا مانای کې پاس نجاز یو سړی په دې سرک ځان راو ورغله وای ول مورې چرته لار شو اډه چې واره دی وای ول مورې چرته لار شو او د دکان تختې لاندې نه نوت تاسو هغه تور ځن یې کنه کابلیانو غوندې ایماندار او بہادر خون نه یې کنه چې بیا جنگ را ټینګ کړي نو عرض مې دا او عزیزان چې د خپل کرتوتونو نه باز ناراضه تماتوا نن ملیدو په ډبګرای کې دغه ریړه لګولی پکې دا بینډه او دا خرڅي نو هغه مې لیدو وختي زما مخه ته تیرېدو 200 روپو غنټه روانه کړې و وادله تاسو بني آدم رحمان بابا بیمارو ډاکټر دا ورغه جی دی بیمار ما نبض میں ہوا هغه چې نبض کتل تا ته د عشق بیماری دا عشق نه توبه او باسنو جوړ بش ویل عشق نه هو نه توبه کوم ویل چې نه کینو خدای دې نور زیات بس را روان شو په تصور کې خپل محبوب توای چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبردار چې د حال تر دا بتر ډاکټر راته وې چې خدای دې دینم زیات کړي چې ته د عشق نه توبه نو بس د دې قوم حالت بدینم زیات تنن چغه وای چې زده تیر شوی حکومتونو بدعنوانیان براو باسم چې تیر شوی حکومتونو بدعنوانیان کمی کړی دي تاسو نه کوئ بدعنوانیان تاسو نه کوئ چا په چې په 50 روپے سبزی نه راوړه هغه د نن سکړه مملکتی وزیران دکړه چا چې په سبزی نه راوړه کزی اولک کړه په کور کې تقسیمولې تام ته شروع کړي ته وزیره مور دی وزیره کړه میړه دی خدای خبر څه شه ده سخر نه دی چیرمن جوړ کو د ټول پاکستان اره وړه خو تم نه کې کور کې تقسیم یې کنه تمکه کله قوم او د ملک درد استا پړکی نو ستا مور ته د وزارت څخه ضرورت
راشي چې په خبر کې درته وخه چا چې په روپۍ سبزی د بازار نه راوړه هغه نن د ټول فرنټیر جرنیلانو لګول راشي درو خبره نه ده د غریب بچی در په در خاورې په سر ګرځي بی او ام نه کړی دي کلرکی ورته نه ملایي بیا دې بیل لګول دې په نوکرو او خفیه طور دې آرډر کړی دی چې لیسټونه جوړ کړي چې پیپل د حق پکې نشته یعنی پیپلې چې هغه ته به نوکرین ملاویږي مراعات به ملاویږي پیپل ورکس بم داغه په لاس تقسیمیږي او چې کوم دا به خپل نه دغه کور وای کوم ملک چې د ذاتیاتو دا عالمي داغه ملک انجام بچي داغه قوم انجام بچي دا خود حکومت نه سطح خبره درته زکوم زمون لاندې خلق وګوره لاندې بیگا شب قدر پوا بیگا وکا بلش پوا خبر نه داډه زوی الکه ولې دځ کوي وې جی شب قدر دې په تورې بلا مات شي نو شب قدر کې دځ کې شب قدر خو هغه شپه ده چې 2 رکعات نفل پکې د 2000 رکعات عمر ثواب شب قدر خو هغه شپه ده ان انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر شب قدر شپه خو دې ته په دغه شپه باندې زمونږ د کال حساب فایل شي نوی رجسٹر شروع کی زمونږ نن نوی رجسٹر شروع شو نو زمونږ د نوی رجسٹر ابتدا چې دا په ډزو باندې وشي په شروع باندې وشي تاسو خیال وکړئ نو انځمه دا دی چې ملک آزاد دی او ازادي دا معنا چې د چا څه خوخه داغه بکړي څه خوخه عزیزانو داسې ملک مونږ د خدای نه غوښتو نه داسې ملک غواړو چې د چا څه خوخه داغه بکړي مونږ داسې ملک د خدای نه غواړو چې ټول ملک به د خدای د قانون تابع وي چې د چا د سترګو رب د اسلام نه خلافي او سترګې ته بوټي و بس مونږ داسې ملک غواړو ابل اورځ یو تانیدار راته وی چې زه لین ته بدل کړم ولې لکه وی او ډټسن مې نیولیو کاغذونه ور سره نو هغه ډټسن والا د پیپل پارټي چیرمن هغه لاړو اس پی ته ویلې او زه چې د صاحب لین تولې ګلم چې تا چیرمن صاحب تنگ کړه یعنی چې مونږ چیرمنان نه نو پولیس خو دې مونږ کې ګوتی وای او که چیرمن صاحب لای څو نو تانیدار بم په لین ته په داسې ملک کې اوسېږي ماما خدای دې درته خیر کې خی مونږ یې څه کوو مونږ خاصه وخت تیر کړي خو تاسو بخپلې بازنګړې وګورئ چې در باندې بیاړي بازنګړې به در باندې اړي الحمدلله کوم شی چې ما ته حق ښکاري ستاسو دوا پکار د زپ کې د بادشاہ پروام نه لرم
ما دې خبره سره کار نشته چاله خزه بادشاہ شو جمعې مونږ نه کی دا غوانډې خوار دي چاله چې یولک وانډې کړی وي اوس دی ولا لا وانډه نه دا کړی او کدی ولا وانډه وکړه ته به وګوره دا به ملائکه شي یو سړی مولای مشیر اغسته دی هغه وی چې ولی بلقیس باچا نه وسه دا سليمان عليه السلام بلقیس نو بلقیس باچا نه و دا ولې نشي کېدای یکدم تی بلقیس جوړه په شب قدر کې زه یو کال کېدو ما د شب قدر قلا کې یو مولا په لاس به غړای تړای ما ورته وی چې یاره دا بوډا سړی او په لاس غړای مولیانو سره خوان نه کوي ماته چې دا سنت ده زغله زو خاصم کې دیو ما په قلا کې هغه د قلا امامو نزور مم نشو کوله یو دور دې پس مې ته مولانا صاحب دا د دې ګړلاس باندې غړای تړلو سنت دلیل شته ماته کیف لیکه ماشوم نه پوي سنت یوسف علی السلام چې ورو په کوی کې ورزول او په لاس غړای ونه ټیم به معلوموله د مانځه کنه اوه مالوس پوش اړکه مې وی چې په خر سره واورې دي بس نور غږ مکو په لاس غړای تړلې و او دا به څوک رښتیا کوي ور سره نو عزیزانو مونږه ارسب وسره واش ارسنا رواد ارسب رواش دا زمون خلق و ایمان پاتش د پاکستان د حکومتونو د لاس زمونږ هم دواړه جانه تباہ شو په هغه سيزونو عادت کړو چې مونږه د حق وینا کولو قابل پاتې نشو حق همیشه په اوږي خېټه ویلې کیږي په مړه خېټه حق نه ویلې کیږي الله دې امان راکړي نو عرض میں دا عزیزانو چې الحمدو کې الف لام میم په لام الف لام په جندل دا هغه هتیار دی چې په میدان جنگ کې ته په دشمن والے شي اوس علما وایي چې لفظ د حمد دا ولی خاص کرو الله د ځان د پاره نو عزیزانو خبر دادا چې حمد هغه لفظ دی په عربي ژبه کې چې د چا د صفت کولو د پاره د دینه اوچت لفظ بل نشتا په عربي تمام دنیا کې چې وګرځي نو د لفظ حمد نه اوچت لفظ چې دی هغه د چا د تعریف د پاره ببل پیدا نه کوي نو ارکل چې لفظ حمد د دین اوچت لفظ بل نشتا نو په لفظ حمد سره چې د چا تعریف کیږي دا غي نه اوچت ذاتم په د کائنات کې بل څوک نشته کتا سو خیالو کوي د دې په ضمن کې مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه لیکلی دي چې همیشه د پاره نگاہ د عشق چې ده ا د حسن طرف ته ځي
چرته چې حسن وي نو هغه ځای باندې نگاه د عشق پریوزي، چرته چې حسن نه الته نگاه د عشق نه پریوزي. نو دا هغه الفاظ دي چې جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ ہو. چې حسن وی نو نگاه د عشق به هغه طرف ته ولید. نو عزیزانو لفظ د حمد چې د همیشه د پاره د ډېر اوچت حسن تعریف پکې او د الله نه اوچت حسن په دې کائنات کې د بل چا نشي کې. قران کې راځي صبغت الله ومن احسن من الله صبغه. دا الله نه زیات خسته چې د هغه په دې کائنات کې بل څوک. د دې وجنا الحمد چې وایي ناغه سره تصور دا کوي چې خدایا په دې لفظ د حمد سره زستا تعریف زکه کوما چې په ټول عالم کې تا نه اوچت حسین او تا نه اوچت جمیل بل څوک نشته. دا الله خپل شؤون دي. یو شان جمال دی او یو شان جلال دی. د جمال شان بیا داسې دی چې هغه په دې ټول کائنات کې تقسیم دی. هر خسته شی چې ته وګورې نو په دغه خسته شي کې د الله د جمال رنگ دی. که انسان خسته وګورې نو د ده په دې حسن کې د جمال رنگ دی. که په دې کائنات کې هر شی خسته وګورې نو دا خستواله چې دی داغه د جمال رنگ دی. مولانا روم یو دو شعر دی اغوی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. اے اللہ دا خپل حسن دی د معشوقو په مخ کې ښکارا کړي. حسن ساده او ایخه دې بیا د معشوقو په مخ کې حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دی. او بیا دې د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي. د هر محبوب مخ ته چې ګوري نو د هغه په دې مخ کې دا حسن چې دی دا د الله جل چې دا د په دې مخ کې ایښی دی او بیا د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي. بیا وایي چې پرتو حسنت نہ گنجت در زمین و یا آسمان. اے اللہ یو طرف تا خستا حسن پزمک و اسمانونو کی نزئی در حریم سینہ حیرانم کی چوجا کر دئی. اریان دائم چې د عاشق په دومره غوندي سینه کې د څنګه راځي کړي.
نو عزیزانو دا د الله جمالانه رنگ دی چې هر حسن ته چې ګوره دې کې د الله د حسن رنگ ښکاري. یو دې د الله جلالانه رنگ، جلال قهر و غضب الله دې انتصاتی. یو او یو جمالانه نو الله جل مجدوه یو د جلال رنگ دی، هغه د قهر او د غضب رنگ دی. عزیزانو د قهر رنگ بیا داسې دی چې بنی آدم خو پرېږده، خود دا جهنم دی، دا به هم په خپل قهر کې نیولې او جهنم به په قیامت کې چغې وایي چې خدای تباه شم، هلاک شم، اوس وزید. دا د جلال رنگ. بل رنگ د بے پروايي دی. بے پروا دا معنا چاربها او کربها او پدمها دنیا به جهنم کې پرتای او چغې به وای درخواست به وکي ورته. علما لیکي چې په دغه ورځ به د الله د جلال رنگ وي، د جلال بادشاہي به په دغه ورځ به داسې په قهر وي چې نه به وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دنیا به درخواست وکړي چې تباه شو، آواز به ورته وشي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، رک شئ ننوځئ جهنم ته، خبرې مه کوئ. هغه ورځې لاړې چې ستاسو په درخواست به غور کې خبره خلاصه. بیا به د جلال رنگ وي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، په دې جهنم به سرم کې خوې شي چې تپش بار نوځي چې دا جهنميان په کې خو خورین شي. دا جلالانه رنگ. نو عزیزانو عرض داو چې یو د جمال رنگ دی. د جمال رنگ به څنګه وي؟ د جمال رنگ بداسي تاسو را منځونه کوئ، ستاسو د اتیا کال عمر منځونه چې را جمع کی نو د یو میاشتې خواري ته نه جوړیږي، ځکه 4 ورځ په دې منځ یو غنټه نه لګي، 15 وارو منځونو یو غنټه ټایم نه لګي. نو د اتیا کال منځونو ټیمونه چې را جمع کی یو میاشت نه جوړي، یو میاشت. نو پاتیا کال کې د یوې میاشت په خوارای په بدل کې با الله چې تعالی کوم انعام درکې، هغه انعام بچي یو کمره به د ملغلری وی، یو کمره او داغه کمرې پلنواله بشپېته نیلې، د ملغلری به یو کوټه جوړي، کمره کوټه ته وای. اوس خو به کمرې تاسو ډېرې پیژندنی، ځکه چې هر خلک کمرو والا ډایننګ هال او سلیپینګ هال. ساره ته سړی وې کور می جوړ کړی واته کمرې دي په کې څه ډایننګ هالونه دیو. ما وی چل کړه ډایننګ هال څه ته وای، تم په ډایننګ هال پوه شو. نوس بم ډایننګ هالونه پیجندلی لاړ وای زاغان کې ناست په سر د سروي
طوطیان تے لاندے د ځان ویرونا کوي زاغان کې ناست په سر د سروي طوطیان تے لاندے د ځان ویرونا کوي رزلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي نن د دنیا رزلا پا سر د سروی ناس رزلا د زمانے پا سر د سروی ناس زاغان کے ناست پا سر د سروی طوطیان تے لاندے د ځان ویرونا کوي رزلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي اگا خلق چې کم دین سره وابسته خلق دی اسلام سره وابسته خلق دی اغه نن دنیا ته سپک ښکاري او رساله د زمانه چي دي اپ سر د سر وینا تاسو چې کوم ملک اوسېږئ په دې ملک تماشه کوي رزیلان په کوم ځای کې ناشتي او شریفان په کوم ځای کې ناشتي نن هغه سره شریف نه دی چې د چا خزه سپینه بورکا په سر کړي هغه سړی شریف نه دی چې کوم سړی جمعات کې ناشتي هغه سړی ته شریف نه وای چې چا بستر پوګه کړي او د خدای د دین خدمت ته روان نن شریف هغه سړی دی چې چا بربندې خزه ځان سره کینولي او د صدر چکرې کوي نن شریفان داخل ستاسو د ملک بیڑا تباہ کیږي لګیا دی او بدبخت قومه بل ورځ اخبار کیو لال شاباس قلندر یو زیارت ته په کراچۍ کې زمونږ د ملک وزیر اعظم 6 کروڑ روپے ورته منظور کړی چې دا زیارت لګلوي کوي او دې ته دومره سوګیر چاپیر کې ناشتي دومره ورته نشي ویلې چې د زیارت لول په اسلام کې شتا قبر جوړول په اسلام کې شتا گنبتونه جوړول په قبرونو باندې په اسلام کې شتا دا ورته څوک نه وایي یو لوټ لګېدلې ده د ملک په خزانه باندې زور غریب لورځي د بجلی بیلونه زیات کړ د سوی ګیس بیل زیات کړ زور غریب لورځي او ډیر خدای دا غریب دې سره سم کار کی بل میں زیات راغلم الحمدللہ ډیر ښه کار تاسو کړی 6 کروڑ روپے په زیارتونو لګول د زیارت څه کار دی زیارت خو 2 غزه ځای او لاندې ورته یا به په جنت شوی او یا به په دوزخ شوی کته پاس قبر د سرو زرو په جوړ کې اولاد دې مړې په آزاد کینو سرو زر هغه ته څه فائدہ رسي ورته ته پاس په د سرو زرو مولی ودروا او د لاندې د اور په مولی ناشتي ها نو تاغه د سرو مولی د ته څه فائدہ رسولې زیارت خو کنه کو نیکی کړي وی لاندې به خدای ورته قبر د جنت باغچه جوړه کړي نو پاس داغه د 6 لک روپو توسیع ته څه ضرورت
په دې 6 کروڑ روپے باندې باندې ملک کی چرته کارخانه جوړه کړي په دې 6 کروڑ روپے باندې 6 کروڑ خلکو خېټه ډکې دي تلال شاباس قلندر 6 کروڑ روپو زیارت توسیع ته ضرورت ده عزیزانو خدای پاک بار اور در باندې ان شاء الله نوې عذاب نازلای او مزه وکوي چې بل در تراشی د درې مړو مر جړا به ورته کې که سبزی والا ته ودرېږي د درې مړو مر جړا به ورته کې که غوخي والا ته ودرېږي اره ورځ الله د دې قوم په سینه نشتره نه نباس اره ورځ سرمایدار خو ناستیا خو د بادشاہ خزی دي د بادشاہ خزی ته چاویل خلک د لوګي مړ شو ولې دا بازارونه ډک نه دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه او د بادشاہ خزی ته دا پته نه و چې د ورجو غړي په پیسو ملاوي او د بادشاہ خزی دي چرته غریبان به ما کاته د پیپل پټای بیج بیل غولې دلته نه غکه بکې زه ګډې زوی اوس ما پسې را منډې وای تاسو خیال را چا بسله ګوري چا بسل دا غریب دي خدای دې په خړ سیلاب یوس دا ټول ګن پدوي کې ټول ګن دوی کې سرمایدار مونږه سپی دا سرمایدار 2 کاله مونږ ګټ کړو د بيزو او مونږ کې سړی ته ناراض زه چې په کومه علاقه کې اوسېږم او زه مزدوري کوم چابڑے میں لگولے دے گاڑے میں لگولے دے دکان میں کڑے دے مزدوری کو مروٹے بگٹم کور دے د میردین جماعت شکار دے سڑے چې ته د خان مخه ته غډېږي کار دے سړے او مزدوری کا وکړه وای په ایمان دا خانان او نوابان به یو وخت روټه استا بچو لور یو وخت روټه نو تاول دې بيزوګي بچي ځان نه جوړ کړي دي او د خانان او د نوابانو مخه ته غډېږي نو دا غریبانو سره خدای چې څه کوي ډېر کبل په یو له سوراشي پرونه تچاوي یو له سو بل مال الحمدلله تا خو لا کم دې چې لګ زیات درنه دې سینه باندې مې نه غواړم مال په دې ځای دې کم بیج لګولې ورشاغه پسې ګرځا ما تا ته نو ویلي چې مزدوري کا وخت په روزګار کا وخت په غډې غمد لا ټوري ځه نو ارزیدانو عرض داو چې مونږ نه بنی اسرائیل جوړ ار ورځ نوې نشتر زمون په سینه نه نوځي هغه زخم هم لا جوړ نه چې سبارا کې بل جوړ شي هغه هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ شي بل هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ شي اتصلويخت وزیران په مرکز کې واغسته اتصلويخت ملک تا وګوره د دې ریاست ته دومره غونډه په پاکستان دی او اتصلويخت پکې وزیران چې مشیرانو سره را جوړ کې او یاتي جوړي بس خو چې کم منبر وي چې زګل ګوګشتو आवाज کوم وای راشه چې څو غواړي غواله خو چې څو نه او په یو وزیر او یو مشیر باندې 3 لک روپۍ میاشت خرج کړي نو تانه به وباسي کوټاګای کې به اوسېګم ټیکس بدر باندې ولګي ټیکس دفتر ته ورشي چې زما خدای او کور وای نه دا 300 روپو میاشت قابل دی دا قابل د ټیکس دی بیا وهر ټوپو نه کنه ستاوري سوک تانه لا ورشد سپی نظر درته سوک نه کوي